أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسمو شو خبر شروع يوم مزمن کې رسول الله فرمای عليه الصلاه والسلام چې دین د اسلام درې سو شپږ خوونه لري چې بده کې چې عیسی بچا کې موجود شي دغه انسان الله جنت له داخل کی د عمل او ترغیب په نت باندې شډیر بیان کړی شو. نن یو بل صفت بیانېږي او عدم الاحتقار د ځان سره مال په دینت باندې نه جمع کول او سودا نه جمع کول چې سبب ګران شي او د مسلمانانو باندې به ډېر پیسې زو غاټم. لګړې خلک جمهوریت او سودا کوي په دې وجه باندې چې وخت کې به ګرانی نو دغه د لسر په شی په شل باندې خرج کوم او د مسلمانانو ډېر پیسې راټولې کوم. دا صفات چې کله بچا کې موجود یاد ساته د شړې به الله جنت لم داخل لکی درې کوي خپل منځونه. احتقار کې خپل معنا ده د حبس او بندوالي او د دې له احتقار په دې مناسبت باندې ویل کېږي چې د خلک مالونه جمع کوي د ځان سره ساتي د قیمتي وخت له. لسان العرب کې ابن منظور فرمای وی اصل کې احتقار دا معنی چې ادخار الطعام للتربص طعام ذخیره کول د لپاره د انتظار د ډیر مال چې وز د 50 روپو شې د به ورځ مال په زر باندې تمامېږي. جرجاني د شمانه کړی دی او شت عالم دی وی حبس الطعام للغلاء مال ځان سره جمع کول او سودا ځان سره جمع کول د لپاره د اوچت نرخ دا صفات چې بچا کې موجود شي د ویل شي احتقار. ابن الاثير د شمانه کړی دی شراء الطعام طعام خصل او حبسه به ځان سره ساتل یقل چې هغه کم شي او یغلو ډیر پیسې وګټي. نورم ډېر معناګانې کړي اهل علم. ابن حجر اسقلانی فرمایي وي طعام د ځان سره بندول د بینا او انتظار د دې خبرې کول چې دا به ورځ ګرانیږي او د خلکو ورته صح حاجتي زبې اسلا دا په خلکو باندې ډېر ګران تمام کمانو یو په څو باندې په پیسې وګټم. امام ترمذی د عبد الله بن مسعود خبره نقل کړې د یو روایت چې کم سړی په معاملې کې نرمي کوي د سړی بل جنت له داخل کې خو دا صفت په انسان کې موجود نه لګا اوس هم چې ویلې بلکې احتقار موجود دی چې مسلمانان پریشان شي او ډیر مال په وګټم د سړی به الله د جنت نه محروم کی د دنیا د ټول مال دی بهستي. ابن حجر اسقلانی به فرمایي سړی یو شی والي د پاره د اوچتوالي کاغه کجوره ده او کده قشانغه ممیز دی کاغه نور سودا ده او قبله دا صفت سره ډیر تبعی سره مخامخ کوي. حدیث کې راځي معمر ابن عبد الله فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی لا يحتقر مال نجم کوي الا خاطئ مگر هغه انسان چې هغه د ګناه عادتي لري. څه مطلب یو سړی چې کله د ګناه سره عادت لري او سره مختی نو دا انسان به د مالونه جمع کوي د پاره د اوچتواله د نرخونو او د مسلمانانو د تعذيب د پاره د غوی د چیرو چپاو د غمل ټولول د پاره. د دې وجنه ابن کثیر د قانوني می خدای له ان من المعصيه المعصيه بعدها یو ګناه چې د وکړه د غیر شروع سره به بلد او به بلد دي سړي اصل کې نور ګناهونه کړی دي نو ځکه دې ګناه لدا تیار کې چې د عمل جمع کا د پاره د دې چې دا ډېر اوچت شوی بل مسلمانانو باندې خرج کم دیږي ډېر ضرورت یو زبې ضرورت غم نکم خمال و جمع کوم. عمر بن خطاب فرمای دې حدیث متوجي ابن ماجه کې مدار روایت د مجموع زوائد کې مسند احمد هم نقل کړی دی وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وما ده محمد رسول الله نو ردری دی یقول هغه ویلی من احتقر علی المسلمین طعاما چا چستاک او جمع کې د مسلمانانو په مقابل کې د طعام ضربه الله بالجزام والافلاس بدس انسان باندې بل د جزام مرز را ولید اندامونو په باغی دنیا کې ټک ټک شو مات وګه به پریوزی او دا سړی بل په دنیا کې الله ذلیل کې او غریب به کی
دې مثال چې درکو سودخور انسان د عمل جمع کړي دی په دی وجه او د یو څنګه د دوچند اخلي چې زبر بده کې ګټه وکم لیکن الله رسول فرمایي چې د عمل کمی دي سړیم دا غلط دینت باندې جمع کړي دا چې وخت را روان دی به بجمه یو به بدا کاری ولته ور مسلمانانو سره پیسې نه یو د عمل بډیر اوچت نرخ باندې تمام شي د باندې په باغی دنیا کې الله د شي مرز ولګي چې دا ټول هغه کوي پریوزي اسی اډو کې به پاتې شي د خپل ځان پر سړی به یې راکېږي نبی صلی الله علیه وسلم دا تکلیف او دا مرز دی بل شي مبارک ذکر کړي چې سړی قران زده کې به تی دی د اوزي رسول الله فرمایي الله به اندام کی دا غوکه به ورن الله وترش ختم به کی دلیل به دې باندې چې انسان څومره ځان سره مال جمع کوي سود کوي په دینت باندې دا مال جمع کوي چې سبب په مسلمانانو باندې ګرانی کې ډېری پیسې به ته اخلا ما دا بزن لګټه حسابي خدای الله او الله د رسول په نسبت دا غریبی ده تبعیدا دې باندې الله داري زړه اخیت ختم به کی بلکې د رزق د پراخوالي طریقه دا ده چې انسان د الله په بندګانو باندې خرچه وکي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی ارسار دو ملائکه درېږي یو आवाज کوي یو دا خبره کوي چې الله کوم انسانان صبر بندگانو باندې خرچه کوي ته مال زیات کا او بل دي وي چې الله کوم انسانان صبر بندگانو باندې خرچه نه کوي ته د مال برباد کا تلف کا ملک شکل په دوی تر او غړي چرته مخورس پیدا نه کی دا محمد رسول الله خبره د ظریف اندازه باندې برګه شک پکار نه دی نو د مال د ګټلو د پاره او د مال د زیاتوالي د پاره خه طریقه د الله په بندگانو باندې خرچه ده د الله د بندگانو سره نرمي ده محمد رسول الله فرمایي قیامت کې الله رب العزت یو ملک له وایي چې دې بنده عمل نامه وګوره الله وی اچ به کې نشتا و بهم یو خبره پکې ده دغه بچا باندې قرض شکل وخت براغه وي زبې بل وخت درک مش نشتا ایسترام دې کې چې د دنیا راغی وېده چې زما بنده سره نرمي کړي زله یقم چې د سره نرمي وکما دا سړی ما ماف کې وتا سودا جنت له داخل کړي نرمي وکړه د الله د بندگانو سره عبد الله بن عمر فرمایي اگر محمد رسول الله نقل کړي و من احتقر طعاما چا چې طعام را جمع کړي 40 ليله سلويش په وساتلو په دینت باندې چې سبب د مسلمانانو باندې ګرانی کې ډېری پیسې به وګټما فقط برئ من الله وبرئ الله تعالی منه دا سړی د الله نه بیزار دی او الله د دش انسان نه بیزار دی دش انسان زموږ د الله په دشمنی کې واقع دی دې سړي سره رب العالمین د دشمنی معاملې کوي دا خبره ورته ذکر کړه دا څومره سخت وایي محمد رسول الله ذکر کې د الله بیزاری سوره توبه کې رب العالمین فرمایي براءه بیزاری د الله او د الله د رسول لري مشرکانو نه الله الته دمر غصې سره خبره کړې ده چې بالکل بسم الله به ونه لیکل مفسرین لیکي دمونه ویلي ذکر بسم الله و د رحمت مسره د ولله د هغه چا سره کې چې هغه د الله په دوستانه کې واقعي لیکن کې وسړی عزیزان سره مال جمع کوي ذخیره کوي او ډیر خدا غینیت پکې نه او اس طبعا په دې کې د شدا نرخ او چت راغبه به ان شاء الله دا سړی ګونګار نه بلکې اول کې د ځانیت خراب دی سبا د مسلمانانو احتیاج او زما سره ډیر پریمانه مال او زه په دې مناسبت باندې د مال جمع کوم چې دینه به سرمن الته او باسم او د پیسې ورن ډیر راټولې کم دغه انسان باندې بل د جزام مرز ولګي دغه انسان رسول الله فرمایي ګناګار دی دغه انسان بل فقیر کې رسول الله فرمایي دغه انسان نظم الله بیزار دی خپه دی دشمنی کې دا سړی نیولې د عمر بن خطاب نقل لې و الجالب هغه انسان چې هغه د نور جن د خپل مسلمانانو نورون لمالونه راوړي او دوی باندې خپ ارزانه باندې خرچي د خپل حلال ګټه کوشش هم کوي مرزوق د شي سړي رب العالمین دی رزق ډیر برکت واشوي در عمر صاحب خبره ده والمحتقر او کوم سړی چې پر اسرائیلونو کې د مال جمع کوي د پاره دي چې مسلمانانو باندې به فقر راشي به موږ ډیر اوچت اندازه باندې دا خرج کوو محروم رب العالمین به دا سړی به برخي کې به برخي او به ویلي ومن احتقر على المسلمين طعاما ضربه الله بالافلاس والجزام چې کوم سړی د مسلمانانو په مقابل کې د مال جمع کوي او نی ورکی د پاره د قیمتي ساتي دغه انسان باندې بل د جزام مرز ولګي دا غوکه به پریوزي او ډکی به پاتې شي الله بر سړی فقیر کی ذلیل به کې رسوا به کی دومره سخت خبره عثمان بن عفان نقل لي وی هغه خلک باندې کول د دې خبره نه حقره چې خلک د مالونه مجمع کوي بلکې تاسو دا خرج کوي عثمان بن عفان هغه انسان دی اهل علم فرمایي چې د اسم کنی ابو عبد الله یا ابو عبد الرحمن عثمان بن عفان د محمد رسول الله زم دی او د فیل د واقعین شپه کله ورسه پیدا شوی دی رسول الله دول یعنی ورکړي رقیه او ام کلثومه یو شی ورکړه چې وفات شو به بل چې دا وفات شو رسول الله ویلې کزما شرط درې ملور د امام الله ورکوله
تقریبا نشته شپږ سره